چې دا الثیب الزانی چې د شادي شده زناکار دی به صرف رجم کړی کیږي که نه دله به په کوړو باندې هم سزا ورکې. جمهور اهل علم دا وایي چې نه دا دواړه سزاګانې به جمع کې نه، بلکې صرف به درته رجم ورکړی کیږي. او بعض علما دا وایي نه دی به 100 کوړې وایي، اول به 100 کوړې سزا ورکړي، د هغې نه بعد به بیا به رجم کیږي نو قتل به شي. خو جمهور اهل علم وایي نه. ولې؟ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماعز رجم کړی دی، هغه 2 زنانه چې یوه غامیدي قبیلې والا وه او دویمه جهینه قبیلې والا، هغه یې رجم کړي وي. او دوی ته داسې نه دي نقل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رجم کولو نه مخکې دوی ته کوړې ورکړي، دا نه دي نقل. هر چې هغه حدیث دی، یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، امام مسلم راوړی، وی الثیب بالثیب والبکر بالبکر الثیب جلد 100. ثیب هغه زناکار چې واده یي یا واده کړی یا کوروالی کړی، جلد 100. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی 100 کوړې به وله ورکې. ثم رجم بالحجاره، او بیا به یې رجم کې په کاڼو سره سنګسار کې به بیا. والبکر جلد 100، او غیر شادي شده زناکار دی به 100 کوړې ویي، او کال دپاره به د ملک نه شړي، علاقې نه به یې شړي. نو ګوره هغه نور علما وګوره دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوړې هم ذکر کړي او رجم هم ذکر کړی. جمهور اهل علمو د دې جواب دا کړی دی چې دا روایت منسوخ شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه فعل سره او په هغه روایتو سره چې په هغې کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا ته چې هم سزا ورکړې د رجم، نو د هغې نه مخکې کوړې نه دي ورکړي. همدا راجح ښکاري چې صرف به ورته سزا په رجم سره میلاویږي، کوړو ورکولو ته ضرورت نشتی. والله اعلم.